قدرمن دوستانو په یوه ډېر مهم موضوع باندې بحث کوو. د محرم مبارک میاشت را داخله شوې ده، نن یې غالبا درېیمه نیټه ده او دوستانو د دغه میاشت په ارزښت به بحث کوو، د دې میاشت په مقدسوالي به بحث کوو. نن زما سره په خپرونه کې میلمه زموږ د خپرونې همیشنی همکار د پوهنتون استاد مولوي صاحب باز محمد رحیمي دی چې انشاءالله په همدې مورد به ورسره بحث کوو. مولوي صاحب محترم خیر راغلی، ستړی مه شئ. مننه، سلامت اوسئ جناب کمال صاحب، انشاءالله ستاسو په خدمت کې. ډېره مننه. قدرمن استاد، که راته ووایي چې خپله د محرم د میاشتې د ارزښت او د دغې میاشتې د تقدس په اړه راته ووایي چې دا څومره ارزښتمنه ده زموږ او تاسو په شپو او ورځو دغه کال په اوږدو کې دا میاشت. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا سلام لرم جناب کمال صاحب تاسو ته، وعلیکم السلام، د پروګرام محترمو همکارانو ته، همدارنګه د افغانستان ملي تلویزیون درنو محترمو لیدونکو او اوریدونکو ته انشاءالله امیدوار یم چې یو ښه ورځ مو تېر کړې وي. جناب کمال صاحب، محرم الحرام د هجري قمري تقویم په اساس د کال لومړۍ میاشت ده او دا سره د دې چې د اسلامي تاریخ په اوږدو کې یو له اغېزمن میاشتو نه حسابیږي، نو د اسلامي له اړخه چې ورته وګوري ډېر ارزښتمن میاشت. الله تعالی په قرآن کریم کې وایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في کتاب الله. وایي د الله تعالی په کتاب کې چې راغلي دي د الله تعالی د فیصلې سره سم په کال کې 12 میاشتو راځي او منها 4 حرم. بیا په دې 12 میاشتو کې بیا 4 میاشتې داسې دي چې د احترام وړ میاشتونه دي چې جنګ جګړې پکې ناروا ده. هغه ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او ورسره رجب ده. ګورئ محرم یو له دغه 4 میاشتو نه حسابیږي چې الله تعالی دوی ډېر محرم او د احترام وړ ګرځولی دي. نبی علیه صلات وسلام مدینې منورې ته چې کله هجرت کړل او هلته لاړه، په مدینه کې د یهودیانو 3 قبیلې وي سره د چې نور کافرانو په مدینه کې اوسېده. بیا د یهودیانو 3 قبیلې اوسېدې چې بني نذیر، بني قریظه او بني قینقاع په نامه یادېده. دوی دغه محرم الحرام میاشت 10 ورځې به روژه نیو. نبی علیه السلام ګوري چې دغه 10 ورځ د دغه میاشت دی احترام ساتي او قدر ورته کوي. نو دوی نو بیا پوښتنه وکړه نبی علیه السلام چې تاسو ولې دې ورځې روژه نیسئ؟ نو دوی ویلي چې الله تعالی په دې ورځ کې موسی علیه صلات وسلام د فرعون له ظلمه وژغوروله، سره د انډیوالانو ملګري، او فرعون الله تعالی په دې ورځ کې په دریاب کې غرق کړه. وایي دا موږ باندې لوی نعمت سوی دی الله تعالی، د دې دپاره موږ د دې شکرګزارۍ دپاره د دې ورځې روژه موږ نیسو. نبی علیه صلات وسلام د مدینې یهودیانو ته ویلي نحن احق بموسی منکم، موږ خو تر تاسو موسی ته ډېر نږدې وو. ولې موسی علیه السلام پیغمبر و. موسی علیه صلات وسلام خلق به د شرکیاتو د بتپرستي نه منع کوو. موسی علیه صلات وسلام د خدای یووالی خلکو ته بیانوو. ټول هغه کړنلارې دي چې موږ په اساسي دین کې او دا شتون لري. نو ځکه نبی علیه صلات وسلام بیا وویل چې موږ باید حتما دغه ورځې روژه ونیسو. نبی علیه صلات وسلام خپله روژې ونیوه او وویل چې بل کال ته که چیرې ژوندی ومه نو 9 او 10 یا 10 یا 11 به روژه ونیسم. چې دوی سره څه فرق وشي. ولې د یهودیانو سره مخالفت د مسلمان یو مسؤلیت دی. نبی علیه السلام وایي خالف اليهوده، تاسو د یهودیانو سره باید په خپل کړنلاره کې مخالفت وکئ، یهود سره سم دغه مه کوئ. نو چون یهودیانو یوازې دغه 10 ورځې روژه نیو، نبی علیه صلات وسلام ویل چې مسلمانان دي باید دې کې یو څه توفیر راولي، 9 سره 10 ونیسي یا 10 سره د 11 دې ونیسي. دا ګورئ جناب کمال صاحب، دا ټول هغه ارزښتونه دي چې په قرآن کریم یا د نبی علیه صلات وسلام په سنت قولی او فعلی او سنت کې موږ تاسو ګورو. نو دا ټول مسلمانانو ته ښیي چې د محرم الحرام میاشت واقعا او په رښتیني ډول چې د احترام وړ میاشت، امیدوار یم چې مسلمانانو ټول دې ورته پام ولري. بله، ډېر عالي، ډېر په زړه پورې. ډېره مهمه مسله هم دغه ده قدرمن استاد چې ځینې چې دي چې کیسې یا ځینې پېښې دي چې په اسلام مبارک دین کې باید هغې ته د هغې په تړاو باندې باید بشپړه عامه پوهاوی وشي. ته باور وکړه چې ځینې شیان دي متاسفانه مونږ کتل زموږ د نوی نسل
د ډېرو اسلامي پیښو څخه د سره خبر نه دی. مثال دغه د محرم میاشتې را داخلېدل یا د محرم میاشت 10مه نیټه چې په هغې کې ځینې پیښې ترسره شوي دي، سره د دې چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دوه لمسیان په دغه پیښه کې البته په شهادت دلته رسېدل، امام حسن او د هغو یارانو ملګري، نورې پیښې هم په دې کې پیښې شوي دي. څنګه مهمه مسله همدغه ده، یعنې پوښتنه همدغه کومه چې څومره مهمه ده چې د دغه څو میاشتو یا د دغه څو ورځو په اړه نه یوازې دا چې په رسنیو کې زموږ جهد علما خبرې وکړي، باید د جمعې په لمانځه کې همدارنګه په نورو اړخونو کې پوهنتون استادان په ښوونځیو کې باید ټول پوه شي. زه وایم که د محرم په میاشت باید زموږ هغه نصاب د دریم ټولګي نه باید زموږ یو زده کوونکی پوه شوی په دې چې محرم میاشت څه معنی، 10مه یې څه معنی، دغسې اړتیا څومره ډېره ده او څومره باید په دې برخه کې کار وشي. بالکل ډېر مهم دی. جناب کمال صاحب، زموږ ستاسو دین الحمدلله د زده کړې او د پوهې دین ده او مسلمانان باید د خپل د ژوند په ټولو برخو کې، بیا خصوصا د اسلامي مسایلو کې باید مسلمانان ډېر باید حساس واوسي او ډېر پاملرنه باید په باندې ولري او دوی باید زده کړي. نو له نیکه مرغه جناب کمال صاحب، دغه پرون جمعې ورځ په افغانستان د ټولو د وزارت حج ارشاد د فرمان سره سم د افغانستان د ټولو جامع جوماتونو کې د محرم الحرام میاشت فضایل او تاریخي پیښو چې دوی کې راغلي دي منځ ته، نو ټول علما او خطیبانو په باندې بحث او خلکو ته ویناوې کړي دي. دا یو مهم ده واقعا او یو ډېر ضرورت هم دی چې باید هغه رسنیز مراکز او ادارات چې رادیو تلویزیونونه دي، اخبارونه دي، مجلې دي، یا تاسو خبره منبر او محراب ده، باید ټول پوهان، دیني پوهان باید د دې برخه کې ټولو هیوادوالو ته بشپړ معلومات باید ورکړي. نو دا یو ضرور ده. ولې محرم الحرام میاشت هغه میاشت دی چې ډېرې ستر واقعات او ستر هغه واقعیتونه پکې رامنځته سوي دي چې مسلمانان دي باید ورته سر خلاص کړي. د نبی علیه صلات وسلام د نماسي امام حسین رضی الله تعالی عنه د شهادت په اړه باندې تاسو ورته اشارات وکړه. اسلامي تاریخ د معلوماتو سره سم جناب کمال صاحب، محرم الحرام میاشت کې ډېرې واقعیتونه رامنځته سوي دي. بین جمله ګوره، اوس چې موږ تاسو چې کله لمونځ کوو نو مخ قبلې ته ګرځول دا په لمونځ کې فرض ده. که څوک دا پرېږدي لمونځ یې نه کېږي، که په قصد یې پرېښوده. نو نبی علیه صلات وسلام چې کله مدینې منورې ته لاړه، په اوایلو کې خو مسلمانان بیت المقدس خواته لمونځ او عبادت کوو. تقریبا 2 کاله نبی علیه صلات وسلام په مدینه منوره کې بیت المقدس خواته چې کله لمونځ کوو مخ اړول، ورسره ټول مسلمانان. نو بیا په 2م کال د هجرت په 2م کال باندې نبی علیه صلات وسلام د منځه باندې ولاړو، د ماسپښین په جمع منځه باندې ولاړو، 2 لومړي رکعتونه یې کړي وو او 2 نور رکعت یې پاتې وو چې دغلته کې د الله تعالی د خوا نه جبریل علیه صلات وسلام ورته حکم راوړ چې فولي وجهک شطر المسجد الحرام. د قرآن کریم دا موضوع لیک په تفصیل سره بیا بیانوي چې نبی علیه صلات وسلام د مکې مکرمه او محبت خو د وطن سره دا خو یو هر انسان ته یو طبیعي شی ده. نبی علیه صلات وسلام خپل مکې مکرمې سره ډېره مینه محبت درلوده. نو کله نه کله نبی علیه صلات وسلام مخ په اسمان خواته کوو. یعنې محدثین او مفسرین وایي معنا دا دی چې نبی علیه السلام به انتظار ویسته کیدی شي چې د الله تعالی د خوا نه ماته حکم را نازل شي چې باید قبله دې باید مکه مکرمه او کعبه دې وي. نو د دوی انتظار سره سم الله تعالی دا حکم ور نازل کړ. الله تعالی وایي قد نرى تقلب وجهک فی السماء. ای نبی علیه الصلاة والسلام ما لیدل به چې تا اسمان خواته مخ واړوله. فولي وجهک شطر المسجد الحرام. اوس نې مخ دې مسجد الحرام خواته واړوه. وحیث ما کنتم. او دا نور مسلمانانو ته د الله تعالی حکم نازل سو چې ای مسلمانانو تاسو چې هر چیرې یاستئ فولوا وجهکم شطر المسجد الحرام. چې هر چیرې یاستئ چې کله لمونځ اراده م درلوده نو بیا مخ قبلې خواته واړوه. دا ګوره د قبلې خوا د مکې مکرمې خواته د قبلې حکم د محرم الحرام په دغه میاشت کې را نازل سو. او ورسره بل جناب کمال صاحب لکه چې مخکې موږ تاسو ورسره دغه بحث مو کړله بې باندې چې
د موسی علیه السلام د نجات ورځ ګورئ دغه محرم الحرام په 10 کې الله تعالی موسی علیه السلام د فرعون له ظلمه نجات ورکړي او ژغوري. دا ګوره د په اسلامي تاریخ کې چې سړي وګوري دا یو ډېر هغه لویه پیښې او واقعیتونه دي چې انسان په اسلامي تاریخ کې لولي. او ورسره نور جناب کمال صاحب محاصرې شعب بني طالب ورته وایي، یعنې د مکې مکرمې مشرکینو چې کله نبی علیه صلات وسلام په مکه مکرمه کې په رسالت مبعوث شو، پیغمبري ته مبعوث شو د الله تعالی د خوا نه، نبی علیه السلام مکلفیت و دندې و چې باید خلکو و الله خواته رابللی وي. په مکه مکرمه کې کوم بوتان چې عبادت کې د نبی علیه صلات وسلام باید چې د دوی د بوتلان بیان به خلقو ته کړی وی. نبی علیه السلام د توحید بیان خلقو ته وکړو، د توحید دعوت، د خدای یووالي دعوت خلقو ته ورکوه. او دا موضوع خو پر مشرکانو باندې ډېر سخته تمامېده، ځکه مشرکین به هر کله ورتله یا کله به خپله نبی علیه صلات وسلام یا نور مسلمانانو ته ستونزه به رامنځته کوو. خو څو ځلې د نبی علیه صلات وسلام کاکا ته ورغله، ابو طالب ته، ورته ویل چې د خپل وراره ته ووایه چې د دغه کاره د لس واخلي. خو ابو طالب کله نبی علیه صلات وسلام ته کله نه کله ویل چې خلکو دغه وړاندیز لري، خو نبی علیه السلام د الله تعالی د خوا نه مکلف و، مسؤول و چې باید خپل دنده باید ترسره کړې وي. نبی علیه السلام په خپل دعوت باندې ادامه ورکړه. نو چې کله مشرکین ولیده چې محمد ابن عبدالله د الله تعالی رسول دی او دا خپل دعوت لاس نه اخلي، نو دی راټول سو، دغه ټول د مشرکینو دغه مشران یو ځای راټول سو. وایي داسې د ابو طالب په کورنۍ باندې وایي ټولنیز بندیز ولګوو، نه دا خلک دی خپل اړیکې باید دوی سره پرې کړي، خپل راکړې ورکړي دوی سره پرې کړي او دوی سره د ښیښي ونه کړي، دوی سره د خرید و فروش دی ورنه کړي، دوی سره د څوک خبرې دی ونه کړي. یعنې دا ټولنیز تحریم پې باندې راغلی. نو نبی علیه صلات وسلام سره دغه ټولو ستونزو او مشکلاتو او بیا هم خپل دعوت باندې ادامه ورکړه. انشاءالله نور په بحث ډېر علي. زه غواړم چې دغه پوښتنه وکړم، په دې به دواړه بحث وکړو چې مهمه مسله ده چې موږ مسلمانانو ته په دغه میاشت کې څه کول پکار دي. مطلب مې دا دی چې په دغه میاشت کې باید کوم کارونه ترسره کړو. یعنې مهم مسله دا ده چې دغه میاشت کې څومره باید تعادل وساتو، په دغه میاشت کې باید کوم کارونه موږ ترسره کړو تر څو الله پاک هم را سره خوشحاله وي او په دې دنیا مو خلکو ته هم خیر رسېدلی وي او هغه څه مو رسېدلي وي چې الله پاک پکې اجرونه راته نصیب کړي. بالکل. نو ګورې جناب کمال صاحب، مونږ خو د اهل سنت والجماعت د مدرسې شاګردان یو او دلته کې د اهل سنت او د تشیع ورونو ترمنځ کې یو څه یعنې د توفیر سته، هغو یو فکر کوي او مونږ تاسو بل فکر کوو. نو مونږ تاسو د نبي علیه صلات وسلام د حکم سره سم خو محرم الحرام میاشت ټول یو ښه ارزښتمن میاشت دی. په دې میاشت کې څوک چې عبادت کوي الله تعالی ته ډېر ارزښت لري. ولې په یو حدیث کې نبی علیه صلات وسلام هم دا ویلي دي چې هغه بهترینه روژه پس د رمضان میاشتې د روژې نه وایي د محرم الحرام میاشت روژه ده. یعنې نبی علیه السلام دا ویلي دي چې پس له رمضان د میاشتې روژې نه هغه روژه چې پر الله باندې ډېر ګران دی او ډېر ثواب لري د محرم الحرام د میاشتې روژه ده. دې کې بیا محدثین وایي چې یعنې معنا د حدیث دا دی چې که څوک وغواړي چې پس له روژې د رمضان مبارک د روژې نه چې یو میاشت مکمله روژه ونیسي. رمضان میاشت خو مکمل یو میاشت روژه پر موږ تاسو باندې فرض ده او معنا وایي دا دی که څوک غواړي چې د یو میاشت مکمله یعنې نفلي روژه ونیسي، نبی علیه السلام ویلي دی چې بهترین میاشت د دې روژې دپاره محرم الحرام میاشت دی. یو یعنې دې کې نبی علیه السلام موږ تاسو هڅولي و روژې ته چې باید روژه ونیسو. او بل د محرم الحرام میاشت د 10 پاره کې چې عاشورا ورته ویل کېږي، نبی علیه صلات وسلام عمل خپل هم روژه نیولي دي او دا یې ویلي دي چې امتیان مې دي باید چې 9 یا 10 یا 11 د دې میاشتې باید روژه ونیسي. یعنې دا عملا موږ تاسو ته امر کړی دي
نو د اهل سنت والجماعت د مذهب په بنا باندې هغه بهترینه کار چې دلته څوک کوي هغه دا دی چې دغه لسم د دغه میاشتې باید چې روژه ونیول سي. خو تشیع ورونو بیا هغو یو بل برداشت لري. هغه دا وایي چې وایي چون په دې ورځ کې د امام حسین رضی الله تعالی عنه سره د خپل 2 تنه ملګرو په شهادت ورسېدو، د کربلا په دښته کې وایي ډېر تږی سو او د اوبو تلاش او هڅې کوي څوک ورته اوبه ورنه کړه. نو د هغو سره د مینې د څرګندونو په وسیله وایي چې په دې ورځ کې دی باید شربتونه دي ورکړي شي خلکو ته، یا شیدې دي خلکو باندې وویشل سي، یا ځینې خلک داسې ده چې خوږه شولې پخوي خلکو باندې شي. دا خو صدقات دي، صدقه ده، دا خو څه مشکل نشته دی چې څوک ورکړي. خو بهترینه صدقه زما په فکر بهترین عمل دا دی چې سړی باید د نبي علیه صلات وسلام د حدیث سره سم باید چې روژه ونیسي او ښه اعمال وکړي او خپل دغه تیر شوي مشرانو بزرګانو په حق باندې دعاګانې وکړي. دا هغه اعمال دي په اسلام کې موږ تاسو ته توصیه سوي دي. ډېره مننه. یو څه چې ډېر مهم دي، راځم د خپله د عاشورا ته، ځکه عاشورا مهمه پېښه ده چې په نړۍ په مسلمانانو کې مشهوره پېښه. څه هم تاسو مو یادونه کوو، تاریخ هم دغسې وایي چې په دې کې نورې پېښې هم شوي دي، تاسو یو څه یادونه وکړه. خو عاشورا ګرمه پېښه ده. راځو دې ته په دې به دواړه بحث وکړو قدرمن استاد، چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ خصوصا د هغې د دې فداکارۍ نه، د دغې د ظلم په مقابل کې د بغاوت څخه څومره باید موږ مسلمانان درس واخلو او موږ مسلمانان باید څه وکړو چې تر څو په حقه باندې لاړ شو، ځکه حق همیشه مخکې دی او لوی دی. نو د دغې فداکارۍ نه د موږ مسلمانانو درس او موخه څه ده؟ جناب کمال صاحب یو شی تاسو ته وایم چې مخکې د دې چې په بحث باندې دا دننه سمه یو وړاندوینه تاسو ته او درنو محترمو لیدونکو او اورېدونکو ته وکړمه چې نبي علیه السلام یو حدیث کې ویلي دي چې خیر القرون قرني، هغه بهترین خلق زما د زمانې خلق وو، چې صحابه کرامو ته اشاره ده. او بیا وایي ثم الذین یلونهم، بیا هغه کسانان چې صحابه کرامو ته نږدې پاتې سوي دي، یعنې لکه تابعین. بیا نبي علیه السلام ویلي دي ثم الذین یلونهم، بیا هغه کسان دي چې تابعینو ته نږدې پاتې سوي دي، تبع تابعین. یعنې د دې حدیث په اساس بنا باندې جناب کمال صاحب موږ باید صحابه کرامو ته، تابعینو ته او تبع تابعینو ته ټولو ته باید احترام ولرو. بیا خصوصا د صحابه کرامو ولې الله تعالی ویلي دي چې رضی الله عنهم ورضوا عنه. هم نبی علیه السلام وایي چې دا بهترین خلق د زمانې خلق دي، او الله تعالی خپل د رضا څرګندونه دوی نه کوي چې زه د دوی نه راضي یم. یعنې د یو خلکو د یو ټولنې چې کله الله تعالی وایي زه د دوی نه راضي یم، زه فکر کوم چې ما او تاسو ته مناسب نه دي د دې په اړه باندې موږ تاسو پرېکړه وکړو، قضاوت او فیصله وکړو چې څوک پکې ښه دي او څوک پکې څنګه دي څنګه دي. نو ځکه د اهل سنت والجماعه نظر او دغه دی چې د صحابه کرامو تابعینو او تبع تابعینو په اړه باندې باید هر څوک دی باید ښه او مثبت نظر باید ولري. راغلو دې میاشتې د لسم واقع د امام حسین رضی الله تعالی عنه او د ورسره نور ملګرو د شهادت موضوع، په دې کې جناب کمال صاحب اهل سنت والجماعه وایي چې دا یو اجتهادي یعنې تفاوت د نظر و، اجتهادي اختلافات و د امام حسین رضی الله تعالی عنه او یزید ابن معاویه رضی الله تعالی عنه چې خپله یوه صحابه ده. نو چې کله معاویه رضی الله تعالی عنه دا چې مړ کېږي، نو د دې ځایناستې دپاره زوی چې یزید نومیږي دا وایي چې زه اړین یم د دې دپاره. خو د بغداد خلکو بیا وایي چې نو د دې دپاره شاید چې امام حسین رضی الله تعالی عنه چې نبي علیه السلام نماسه ده او دا به مناسب وي، اړین وي. ځکه د بغداد خلکو امام حسین رضی الله تعالی عنه ته ډېر مکتوبونه او لیکنه ورلیږي. حتی تواریخ دا لیکلی دی تر 500 لیکونو پورې دوی امام حسین رضی الله تعالی عنه ته ولیکل چې ته باید راسې عراق ته راسې، ته باید بغداد ته راسې، دلته کې ته خپل باندې نیکه دین باید ته وژغورې. نو د بغداد خلکو ډېر اصرار وکړ په دې باندې چې امام حسین رضی الله تعالی عنه حتما دې راسي. په دې وخت کې امام حسین رضی الله تعالی عنه په مکه کې دا بیا د مکې نه مدینې ته راځي. هلته ځینې صحابه کرامو مشوره
ورته دا دی چې وایي ته مه ځه بغداد ته ولې دې ډاډمن نه و چې د بغداد خلکو په دې مسله باندې رښتینې وي یا په اخره پورې ټینګ واوسي. خو خیر امام حسین رضی الله تعالی عنه راغی بغداد ته او په نتیجه کې دا موضوع رامنځته سو. امام حسین رضی الله تعالی عنه شهادت ته ورسېده، په شهادت باندې ورسېده. دا نه یوازې د اسلام یو خاص کړی یا یو خاص مذهبي حلقو پورې اړه نه لري بلکې د ټول مسلمانانو پورې اړه نیسي. دا ورځ د غمژنتیا ورځ ده، د امام حسین رضی الله تعالی عنه د شهادت ورځ، د نبی علیه صلات وسلام د نماسي شهادت ورځ. دا واقعا ټول مسلمانانو دپاره د تأسف وړ ځای ده او د غمژنتیا ځای ده. دا ټول په دې باندې موږ خفګان څرګندونه وکوو، دا ټول مسلمانانو پورې اړه نیسي. خو ځینې ورونو چې اهل تشیع ورونو دي په دې کې بیا یو څه تیز چلن کوي او تیز خبرې کوي. زه دا وایم کیدای شي د محرم الحرام میاشت او هغه عاشورا ورځ په مخ کې روانه ده، نو زما هیله دی او اهل سنت طالب علم په صفت دا دی چې اهل تشیع ورونو دي باید چې د افغانستان دغه ټولنیز مصلحت دی باید په نظر کې ونیسي. خو فرق کوي د دې اکثره هغه استادان او علما چې دي هغه ډېر په دې باندې تیز نه ځي. خو ځینې دغه نوی شاګردان چې دي تاریخ سم نه ده مطالعه کړی او ټولنیز نزاکتونه یې سم په نظر کې نه نیسي، ځینې خبرې کوي چې فکر کومه چې هغه نه یوازې چې د افغانستان ټولنیز مصلحت هغه په نظر کې نه نیسي بلکې حتی اسلامي مطالعې په نظر کې نه نیسي. نو دا پیښې سوي دي جناب کمال صاحب. زه دغه وایم چې لکه څنګه چې صحابه کرامو یو بل سره ډېره مینه درلوده، محبت درلوده، هغو څومره خپل وحدت، اتفاق، اتحاد او یووالی به ساته، موږ باید نو دغسې رقم باید په دغه ورځو د مناسبتونو د استفادې سره سم باید چې موږ خپل یو بل سره مینه، محبت، یووالی، وحدت، اتفاق د شیان سره وساتو. زه شایم دا به بهتره به وي. ډېره مننه قدرمن مولوي صاحب باز محمد رحیمي چې موږ سره خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو ته په چار کې بریا. خوشحاله اوسئ. مننه.